کتابو کې راځي د بدعتي توبه الله نه قبلوي. اعتصام چې شاطبي لیکلی ده هغه کې دا خبره کړې ده چې د بدعتي توبه الله نه قبلوي. ولې یې نه قبلوي؟ بدعتي له بدعته توبه نه کاږي. خدای په دغه نیت کوي وایي دا ښه کار ده. زموږ خلکو به ویل چې لمونځ وکړې له ملا صاحب سره په جامه بیا نو ولاړ شي دعا نه وکړې دا دی ده لکه شروع چې دې وخوړه ډوډۍ دې غوښې دې پرېښودې. دا دعا کې ګوره ترجیح ورکوله پر لمانځه. لمونځ فرض ده. دونیوي ځای الله په قرآن کې امر کړی ده چې لمونځ به کوئ. لمونځ فرض. ته دا شروع بولې او دغه تاسې له ځانه پورې ورولې ده هغه پینه هغه غوښې بولې. سړی و مسخره چې و یا څنګه سړی و هغه ویل چې دغه خبره دا زه ولکه عمرې په شروع څکه وکړم. بس قرار بال ته دیواله ته ورته کښېنستی چې ملا صاحب لمانځه خلاصوي په دعا به دا عمر ګډ صی بالا به دی غوښې سړي ته رسېږي نو سړی شروع څه کوي. داسې ډېر مسائل شته سخت ناروا دي سخت حرام دي. طریقه محمدیه یو کتاب د ملایانو طالبان یې له نامه سره شناخته دي. دې کې راځي وایي اکبر د کبایرو په ګناهو کې کفر د دوم بدعت یعنی تر قتل و تر زنا و تر غیبت تر دغه بدعت لو ګناه ده. بدعت دې په الله پورې خبرې له ځانه تاوان کړه په پیغمبر پورې دې ابترا وکړه. حتی امام مالک رحمت الله علیه څخه قول نقل کیږي هغه وایي څوک چې په دین کې بدعت کوي هغه پیغمبر خائن بولي. وایي پیغمبر خیانت کړی د دغه ځای په دین کې ومړ چې نه ده. دا ګوره څونه لوی جرم ده. خو افسوس دا ده امیان خلک په خبر نه پیږي ملایان خلک ځان نه پوه کوي. دا ډېر افسوس ده. موږ هم کله کله چې دی خبرې کوو له سختې مجبورۍ یې کوو کنې موږ ته هم دا خبرې ډېر تکلیف یي ډېر درد راته رسوي ډېرې بیا له شا ډېرې خبرې پسې کېږي بیا داسې خبرې کېږي چې پر سړي باندې یې برداشت تکلیف وي مګر کله سړی مجبور سي امیان نه پوهېږي په خبر نه پوهېږي دا زما په خبر اوس هم نه دي پوه سوي د باندې چې وځي ملا صاحب تقریر وکړي اوس دعا ناروا ده. دغه ډول بې تعبیري او ملایان صاحبان بیا ځان نه پوه کوي چې ورته واراسه زوی مړې خو دا کتاب ده ستا د مذهب ده ته وګوره ته ویا پلاني ملا کاکا کوله ته بیا تر هغه شی دلیل بالرجال یعنی په خلکو دلیل دا بالکل له دین سره ټکار ده. په خلکو باندې دلیل ویل خلک به پر دین عرضوي که له دین سره سم و نو خو صحیح دي که نو دین به پر خلکو نه عرضوي چې پلاني دا ډول کول نو هغه صحیح و پلاني دا ډول کول نو هغه غلط. نو ما مخکې ډېر واره په دې مسجد کې ویلي دي چې که زما په خبرو پوه سواست یقینا په پوه سواست نو بیا تاسې هم عمل په وکئ بل چاته هم نقل کوي چې زموږ د کلي ملا صاحب دی ویل. که په پوه نه سواست بیا هم له ما غلطې نقل کړي دا هم پر ما ظلم وکئ بیا تاسې ظالمان یاست زه مظلوم یم بیا به د آخرت په ورځ ستاسې له اعمالو څخه علاماتو دغه بدله راکوي. غلطې به نه تعبیروئ. که ښه یقینا په پوه سواست چې یاره دا خبره یې دی وکړه په هغه باندې عمل هم وکئ او بیا یې بل چاته هم ووایه. که یقینا نه سواست په پوه یا ما ته راسئ چې هغه خبره دې دی وکړه زموږ سر نه صی په خلاص. که مغه هم په وس کېدونه بیا په ما پورې ایله ایله خبرې مه تړئ. بیا موږ اوس هم ډېر دردېدلي یو اوس هم ډېر مشکلات راته پېښ سوي دي ډېرې سردردۍ راته پېښې سوي دي. نو دا تاسې د خدای خاطر وکئ دا قرآن ستاسې هم قرآن ده تی به ما وینئ هر وخت چې زه پر دا منبر تقریر کوم له دا قرآنه یې درته کوم پر قرآن ستاسې هم ایمان ده زموږ هم ایمان ده چې هغه ردیې د هغو هم ایمان ده چې هغه غلطې خبرې غلط تعبیرونه کوي د هغو هم ایمان ده.